سوچ کوي دنیا کې د چا په کار څنګه راشم، زه د چا خدمت څنګه وکم، زه د چا زړه څنګه وګټم، زه د چا د زړه هغه زړه چې هغه زخمي او پرهر دی، زه د هغې تر شا څنګه ودرېږم، زه چا ته یو د ډاډ او د تسلۍ خبره څنګه وکړم. د خلکو زړه ازارول اسانه کار دی، خلک تکلیف کول اسانه کار دی، خلکو تکنزلې کول اسانه کار دی، خلکو ته مور او پلار یادول اسانه کار دی. د چا زړه ګټل دا دنیا کې ګران کار دی، د چا خدمت کول لا دنیا کې ګران کار دی. یو چا باندې تکلیف دی او ته سر ته ولاړې، خو د احسان په خاطر نه، په دې سوچ نه چې سبا جنگ راځي ورته به یاد کما، سبا باس مباحثه راځي ورته به یاد کما. هر څه چې کوئ د الله په خاطر یې وکئ. یو مسلمان په تکلیف کې دی نه پیژنې زما څه کار دی، زما کلمه گو مسلمان خدای کنه، ما سره په یو کلمه کې شریک خدای کنه، هغه چې لا اله الا الله وایم، دا سره لا اله الا الله وای، زه محمد رسول الله وایم، دا سره محمد رسول الله وای. هغه بیت الله ته چې زه موس کوم دا سره موس کوي، هغه قرآن چې زه تلاوت کوم دا سره کوي، هغه الله چې زه منم دا سره مني. زما او د دې هر څه شریک دی، نو به ولې چاله تکلیف ورکما، ولې کوم سړی ازار کما، ولې د چا دل ازاري وکم. ځوان مزم داسې کوي ښه ځواني دا نه ده ښه چې ته بس کاږه واږه بریتونه پرېږده، ځواني دا نه ده چې ته په کلي کې خلکو ته کنځلې وکړه، ځواني دا نه ده چې ته بدماشۍ نه وکړه. ځواني در اصل دا ده چې د چا خدمت وکړي، ځواني دا ده چې د چا په قبر کې کار وکړي، ځواني دا ده چې د چا جنازې ته لاړ شي، ځواني دا ده چې د چا دعا ته لاړ شي، ځواني دا ده چې ته د خلکو په خدمت کې ولاړې. ځوان هغه دی چې د پلار نیکه نوم را ژوندی کړي، چې په یو ځای کې ستا پلار په تا ښه یاد شي، ستا نیکه په تا ښه یاد شي، ستا قام په تا ښه یاد شي، او چې خلک ستا په وجه ستا پلار ته کنځلې کوي تو نالت او په دې ځوانۍ باندې